اسې خو دا زلزلې نه راځي، د خدای عذابونه نه راځي چې کمیسونو کې چې کوم دی د قرآن شریف سبق لیکلی شوی دی. السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور عبید خان. ملګرو، نن سبا داسې کمیسونه راووته چې د قرآن ټکي دي پې. نو دا ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ټولو پښتنو سره دا ویډیو هم د ثواب په نیت شریکه کړئ. نو راځئ دا ویډیو لږه شانتي ګورو. السلام علیکم وروره، دا وګورئ نن سبا داسې کمیسونه راووته چې د قرآن ټکي دي پې. دا وګورئ جي، دا وګورئ برای مهرباني وکړئ. اسې خو دا زلزلې نه راځي، د خدای عذابونه نه راځي چې کمیسونو کې چې کوم دی د قرآن شریف سبق لیکلی شوی دی. دا وګورئ جي، برای مهرباني وکړئ چې کوم سړی نه خرڅ کوي او مې کوم سړی واخلئ چې کوم چا جوړې کړي دي. برای مهرباني وکړئ دا وسېځي دا کپړې. دا بار بار شیر کوي چې دا خلک یې وګوري. ټیک شوه، والسلام. ښه ملګرو، دا ویډیو به تاسو کتي نو په موږ به زلزلې نه راځي چې په کمیسونو یې مو د قرآن ټکي ولیکلم. نو دا ویډیو دونه شیر کړئ چې هر پښتون ته ورسي. نو دا شان کلیپ راته راغلی مال چې ستاسو ته یې هم شریکم. نو اوس ما عبید خان ته اجازت راکئ د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.